रे बार वर्ष यार वाया वाय 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 औज सबर शवीद बिलोजा अशना ما يدينا سكين هدي بكي ولدلو سخني بتاعتك ما تخاندي وكما بوري خاندي تا تنه خاندم کمقله شیرالی تا پورې خاندم ما د خپل کلي لیونی ټول ولیدلو خو نن مې پکې څه ناشنا لیوني ولیدو لیونی نیمه پیمان ستا عشق یم په دې ځای کې در باندې عشق یم تا ویرې برته وایه ها 50 شیک شوې خله مې خطا شو په چا نیمه عشق شوې په تا عشق شوم ړومبې د دې سترګو ته ګوره خلک رانجه په سلایې چې وي د ظالم لور پکې رجړومې ته شوي تا چېرته د سمسې په ډانډ یې چولي دي بس هر څه چې دی خو کار مې کړی تا ته انتظار کې ولاړ وم څوک یې د کمې کوڅې د کم کلي هم د دې کوڅې یم په دې باجه مونږ نه وخې باجه ده کو شپېلې خبره مې ورته کوله هم د دې کوڅې یم ښه. پوه شې د بر کلي یم د دې کوڅې او یې د بر کلي هلکه کوڅه هم دلته ده او کلي هم بر کلي کې دی ماما کر راغلی یم د لیونیانو کوښکرې کېدې نو ستا به اوس غټ غټ مړې نو خبره واوره که نه تاسو زه خبره کوم وای جوړتا جب ګل ماما کر راغلی نه 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 دا ته څه کوې زه خپل ماما کر راغلی یم مړې به ځواني دې خاورې مه چلوه والله چې دا لاسې شی دی دقه شی دې ورته ګوره نو ما خو تا ته وکتل الله د لیوني نور مکه امین ها لیونی خو نیمه روغ یم نو خو پسې خو ودرېږه نه د سترګې پسې ودرېږي او نه ته پسې ودرېږي ته یې خو پالې ژالې شپېلې هم وخي لیکنه ته لږ ووهه عاشق سړي سره اکثر شپېلې په لاس کې وي خلکه ته عاشقې پتا تمیز سره خبرې کوه زه ستا خوا دې خوا جینکو کې نه یم چې پته او پته تا څه ته وایي نه نه قسم په خدا کو تمیز پیژنم تا تمیز یاد کوه الله کو یې پیژنم هغه به تا سره خپل کاري د ما دې سره خپل کاري ته خو د ترورې لور د چپړه کېده چپړه به زه کېدم خو څه چل دی تا وی تمیز سره خبرې کوه خبره تا د عاشقۍ خبره کول عاشقۍ خبره خله مې خطا شو خله پسې ودرېږه مړه که ولاړم ولې خپې دې ولړه شي داسې منګ لږ شانته کې دغه دې که نه ګډوډ شم که نه د چپړه کېده بیا به زه سټ شم ښه چپړه مې کې خو سته وایه تا وی تمیز سره خبرې کوه الله کو تمیز پیژنم تمیز زما راترور د ماما د نمسي زوی دی او ها لنډه رشتم ده نو ما سره دې صلاح تا یو څه خبره کوه زه خو نه پیژنم قسم په خدای زه کوېدن شوې جینۍ یم نن په لاره کې ودرېدې کو آینده لپاره مې په دې لاره کې مو لیدې که نه دا سترګې به نه داسې روباسم وګه وګوره وګه وګوره سترګو ته لاس ونه چې کېدن شوي دي نو کېدن شوي که نه یو باندې دیګونه کو شوي دي نو کېدن پکې لاس ته وایي په باندې دیګونه خو پوهېږي یا الله نن سبا داسې لیوني دي چې په سم نه پوهېږي خو په واده باندې ډېر ښه پوهېږي نو ما اصل کې ماما ته وینې ما له ښځه وکړه ها ته لکه دلته ښځو پسې راغلې نه 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 ته ښځو پسې نه یم راغلی دلته خپل سرور پسې راغلی ما خو ته مې په دې لار کې ولې داسې دغه خوږه خوږه روانه وي نو ما ځکه دغه وکړ چې نو تا پسې راغلی نو ما ویله که زه ستا کلیوال جوړېدی شم زما کلیوال نشي جوړېدی موږ د شتو لیونیانو تنګ یو چې لا ته پکې رالې آینده لپاره ورکړې زما مخ داسې کوتله درله درکړم چې یاد وساتې ما خو تا ته خور ویلې دي دغه شان دی ته تېروتې په ایمان چې ته دا سپېړه به سبا پورې دي یاد روغ شه خورې خله په ایمان چې ظالمه سپېړه وه قسم په خدای خو زه یاد ساته د پلخ د لاسه خو مې درته خور ووې خو یو ورځ به دې چې کوم دی په ډولۍ د پاسه کېنوم نریشه ډولۍ کې کېنوم یاد ساته خو چې خپله کې کو د بل کې زه مړه چې ارسي راکاږو به ورسره دا بیا د خاورو شوې ما د زم یاسین کاری خدای خیر راکړي دا رقم طرفه مخې رالو لږ دی خو ګوره السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام تر لاس وخیا کم یو دا منې سلام وکړه سم خبره سلام وکړه لاس مخیا السلام علیکم وعلیکم سلام ګوتې مو وړوله بیا تللی وي چېرته دا چا درکړه دا چې کومه دي نو دا ما ځان له جوړه کړه دا زما خور نیلي غشتې صفا خبره وکړه دا زما خور نیلي له مرګرې ورکړې وه ولې چېرته تللی ومه
دا خو د نازکې ده نازکي دا د نازکې ده تا ته څنګه پته چې دا نازکي دا ول تا غشته رسو سمه خبره وکړه یاسینه د هغه ځای نه رالې که روانې ایرور خبره درته کومه خپه نشي خو هغه زما د ورکوټوالي ملګرې د پېښ وې او زما د هغې نه چېرته ډه صبرېږي د هغې دپاره خو زه خپل کور کې جنګ جګړو که مور مې ووخېټی وټوټه کوي وایي بس دې مزه غټ زلمی شو خلکو کره نن نور څه تعلق خو دې نشته نه داسې چل دی که نه چې په ولاړ خبره کوو نو هغه چې کوم دی نو هغه زما داسې ملګر دی چې ته زه خپل لال ویم خو دا ګوتمه خو تې ما واغشته دا خو له موږ پیسې ورکړې یو خبره مې پوه کوي زما تا سره هېڅ څه کار نشته نور څه دغه خو نشته که نه نه دا څه کېر خدای نه یاره وکړه خور دې ده زما خور ده او خپه نه شو خدای دې ورسره تا خوشحاله ساتي او ما به تو سره موبایل شته نه یارو کې نشته را سره کش مې چولي چې روزي نو علم به پېښ وې او ما خو ورته ستا صفت وکړو اوس ورغلی وم ما ورته ګورې واحد حسن پرې نه دی او وایم هغه ډېر ښه انسان ته وښایه دا چېرته و دا دې ما له روړو ستا شو وی زما کار به کې اوسو وای خوشته وایم بېغمه شه بېغمه شه بس ته اوس مکمل خلاص شوې خرچه در باندې کوم خو کار به مې کې او دا موبایل دې شه ما له روړو دا ستا شو هزه کار دی وای څه کار دی نادي کارت دې شته یاره زما خو لا عمر کم دی سیم هم دلته وباسم وای ریښه وی خو داسې کې زه ښځه خو نه یم چې ته ماله موبایل او سیم راکړې دا کلي دا ما ویلي چې ته ښځه یې نو دا خو خلک خپلو سم د مالکي خپلو منګېترو له دا چلونه ورکوي واپس را زه ګپ مې لګو نه راکه که نه ګپ ماڼې ته په ګپ هم نه پېږو زما اوس تا ګپ نه دی نو په ګپ هم نه پېږې ته زما مطلب دا دی چې زه د ترین کوم نو زما کار به کې که نه څه کار راته وایه ته به نور څه وکړي کار راته وایه دا خو دا ډالۍ به وړې راوړې که نه ګفټونه به وړې نه هېره کېنم دا زما کار دی بېغمه شه دا خو زما ګس لاس کار مې دی ته صرف اډر کوه څه دې روړي دي ماله راکړه دا مې درې څه درکړله دا موبایل نور به م څه غواړې دا خو دې ماله راکړو دا د نن روز شو صحیح ده خو دا راته وایي چې تحفه چاله لیږي نور څه درته معلوم دی دا خو ډېر ګران موبایل دی کلي کې نور زینکۍ شته مېمه خبره درته کومه خپلو کې یو که نه نو بل ورځ یو جینۍ تمباکو سره ناست و ګیا یې کوله دا دغه نه دی شیرعلي د دن وسې ده او اوس اوس راپېغله شوې ده نو د کوره ډېر زیات غریبانان دي نو تا ته خو پتر زره هر کور کلي نه خبرې ما نو کور کې زنانه وي چې دا بېله چېرته رشته ګورو سمه شان چې د کور یې کو جینۍ راغټه شوه او تا ته خو پتر په غریبانانو باندې نور خور بوجي چېرته څوک ګوري او چاله یې ورکوي موبایل خو مې درکو که نه موبایل مې درله درکو خو یو خبره درته کوم سله مې درکو پته راته شته رنګ هم دی خو ما له وړوي ایروره کار رالو نه ګورې چېرته په غټه ته قدرتونو د زار جمعي کار راله ونه ګورې که نه ته ودرېږه دلته وایم کو غټه دښمني راته سبا جوړه شوه نو بیا به سي یو خبره ته وکړم والله که تا ته څوک څه مه وایي چې ته د نازکې دي که زی په هر کور ورننوځې نو تا سره به دښمني څوک وکړي رشا دا خبره خو دې ټیک وکړه خو مړې خبره مې ته دا کوله چې څه ورته وایي د درې جنکې نور هم دي خو دا چې هغې له به تحفې مخفې لګي هسې خو جنکې یې نه علي خو دغه واخله راواخله به ولکې نو ګپ شپ جوړوي نسوار خو نه کړي وایم داسې دا خو وایي دا د چرګو غول په مشین ووښي او بیا یې دا سړي اچوي وایي تو زما خو دې شیزونه یې الرجي ده ته خو چک که ته نه بینی که ماړه څه خوري خو دې نه یاره داسې دي وایي ما خواشه ته په دې لاسونه سوارمه چې په دې بیا ته رزق کم خوري نه ولې زه پیسې کوم خو صرف نسوار بیا شوم که نه مړ نو دا خو د چرګو غولي او د چیلو پچې راټولې کړي او په مشین یې وبخي او پکې تمباکو دغه کړي یاسینه زه ځمه موبایل مې دله درکو صحیح ده خو غواړې به یې رانه بیا نه سبا ما تر کوڅې مخې ته ولاړو چې زما هغه ته پنیر وباسه او ګورې اوبه مې شرمې او پلار به مې له کور وباسي او جامې به راکړي بیا به ګورې ته ستاسو کور مخې ته ناست یم ستا شو زما کار به کوې چې سله مې درکو بس بېغمه شه ته وایي نن خو مې ګوتمه شوه یاسینه دا نن خو ټیم نا ټیم ګوره ښه چې کله هغوی کره ځي معنی ما ته ټایم معلومې که نه دې ټایم کې اثر نه یې کور یې شپې پروګرامونه کړي د ورځ یو دی او پلار یې مزدورۍ پسې وتي رایاد شو نو په دې پلار یې نه دی هغې تره دی
وای رشاد هغه پلار خو مړ دی هغه کنه تر دی وای نو هغه نه هغه چرته مزدوري په سوتي هغه نو یاسر دی د شپې لوټونه چاپ کړي دی وخت کې وکړه سوک نه نو زه وکړه ورشم نو مړه ته بخیر علي. شکنه دا څوک دی داس مې راوک څنګه ښې سلام وکړه السلام علیکم څنګه ماشومه دا بس موږ لاړو ښه دا څوک ځان سره د ماشوم روان کو دا څوک دی چا کړه مې وردن نه کم پر دې ماشوم ځان له کار نه ګوري پرېږده چې کور ته ځي هټېلې زه بچې زه دا لیونی دي ګورې اوس څه کې په ده واخله را واخله کیسه بس ته زه یم که نه وې که وی منن خدا سي بختوره ورځ ده کله راته رسترو ګوتمې ملاویږي دا خو ورته اصلي شان غمي ښکاري موبایل مې خپل شو زما غبل لم سره مې خبره کړې ده له 100 روپۍ مت یاد کړې دي له 100 روپۍ به هغه م راکړي اوس خو شکر دی آنلاین به رشتې کوم آنلاین څه چې ورځم یا خدای نه تنګه شومه که چل چل را باندې کارونه وکړي وایي روله دې کومه روله دې کومه او کوي مې نه دا ولې ده ولې تا ته ښکاري نه چې څه کوم ما ته خو ښکاري خو ته مېلمانه نه یې دلته مونږ کار له راغلي زه مېلمانه یم خو چې هغه ما په مېلمستوب باندې وګڼي که نه کارونه را باندې کوي څوک نه باندې کار کوي نازکه داسې وي د دې دا جرأت په تا باندې کار کوي زه خو چې دلته راشم غونډه ورځ کارونه کوم نو لکه د خدمت لګیا یم بس دا داسې نه کوو کې ګل خیر دلته هم ټکه بکه کوه او ډېر زیات کار مه کوه ګوره ډاکټر لري بیا بوتلی نه شم نو کارونه خو کوم په دې وجه زه یم چې راته وایي نه راته وایي چې کور نه ځه دغه خو دا اړي موړي کوه اوس خو دا کار زر ختم کې بل کار د باندې کوي ښه په سور ښه په سور ټاټا کمونه ټیم پکې پاس کوه کله وایي ځای جارو کا کله وایي لوښي وینځه کله وایي وړه واغه کا ته د خدمتګار ښکارم دا خو چل لکه نه دغه دونه پاتې نه شو هغه قسم په توبه او دا راته د پکې چا راوړو دلته پروت دی پته نشته نو چې چا راوړی دی ماشاءالله نوې پکې خو راوړو خو بجلي کم د لګې به څه نه دا د بجلي یې راوړو بیخي ته پته نشته نه دا به چا راوړې یاسر به راوړې خو یاره یاسر به هم نه راوړې ځکه چې هغه دونه تکړه دی چې داسې پکې راوړی بغیر زما د اجازته هغه څه خو پیسې هم نشته خو ځان له نسوار له بسونه ودرئ نو ته څه وایې چې دا چا راوړی دی یاره پته نه لګي دا به چا راوړی خو ما خو نه دی راوړی لکه ما خو نه دی راوړی او یاسر هم نشي راوړی داسې پکې نو خدای خبر دا چا راوړی یا خو راوالی دی او یا څه نوره تا کاتره خو نه دی راوړی تا خو نه دی راوړی نه زه به دا پکې دلته راوړم خرڅو مې ولې نو موږ ته ځان نه پیسې نشته دی ځان د روپۍ پسې ټرانسفارمر خرڅ اکثر کوي ټکې داسې خیر دی نه داسې خو به کوو خامخا انسان دی که نه مخکې خپل دي که نه او نور چې خپل جونه وایي چې څونه ګوړه ته ګوړه ورځې خوږېږي او دا راته وایي چې سم پخ کړي چې وخورو که نه بیخي په ایمان ګورې پته نه چې چا یې څه پخ کړي دي او که نه به دغه تش کارونه را باندې کوي نو تاسو یې ګل محمد استاد چې ګوټ کو ټول لګیا زه ورلم نو ګیلاس شربت مو وڅښو پیالې چای مې اوس کو او بس لږه ګزاره مې پوه شو نو مړ د کور به څه پخ کړي نو بس هغه که زه پاخه کم نو هغه م خوري او زه م خورم که زه پاخه نه کم نو هغه م ناست دی خلک یو بل پته مې بس زما پته م ناست دی چې زه وکړم بس په دې چل مې دې خصوصا لګي په دې یو بل پته مې شنو بس هغه سړی غریبانان پکې پته نارې نه مړ شي دا اوس ګوره په تیار څه کې دې یو بل پته مې دي تنګه شوې م خو څه وکړم څه وکړې رنګه شوی دلته کې دلته پکې مکې دي موسم ګزاره کوي ونې دي زموږ کور کې سور پړق دی د نور کامره کې نور ته مخامخ ده که نه چې مسلمان بنده پکې ټینګېدی نه شي زه کار وکړم نن به لاړه شم شپې له کور ته خیر سبا به بیا راشم هسې نه چې سبا دې بیا نه پرېږدي ګوره یو تلې بیا نه دي راغلي مړی ما ته خوشحالېږي زه به له کارونه کوم ښه زه به ته ځای جارو کوه ځه زه لګیا اوس خو دا ځای زر جارو که څه پاخه کړه ښه زه دا ځای جارو کوم او ته زه تیاری کوم صحیح ده او ګوره ورندار دې ډېرې جګړې اوس مه کوه ها زه خو سره جګړه نه کوم ما سره پاره ښه ته ورځه او زه به دا ځای جارو کوم جارو که خو بیا ګوره د سغامو که وږي واټې پر پاخه خو پاخه یې که زه پکې ته کښېنم ته پکې ته کښېنه او زه دا ځای لږ غونډې جارو کوم او بس درغلم صحیح ده ټیک غیر الاخلاص کو په کارونو دی د دې بیخو مه باسه غیر الاخلاص کو خدایه پاکه زه د خپل زوی دوست پېږموله راوستم خو چې چا سره ملاویږي نو زوی دې دا چل کړی زوی دې هغه چل کړی د ساخه شاخ غم وکړم که نه غم خادي وله وکړم اټې بټیارې وله وکړم یو غم نه دی نو بچي خلک د دې ورځې لپاره غواړي چې یاره دمه شم پې السلام علیکم
وعلیکم سلام نن څنګه आवाज روانه الکه دا مخو خبرې ګوره داسې وم ستا د مارې ښځې سره څه کار دی ما بد आवाज روانه نو یوازې به ته او یوازې به د هغه نیکۍ ماشاءالله زمونږ خو ډک کور دی هغه زوی مې دی ډېره دا خشار کوه نو څه وکړم کوم بیا نه ته به رالکې کو نه هغه نیکه به دې کوي دا د هلکانو کار دی جنکو کار دی ته زما تربورې کو څنګه څه پوله پټې دی راته شریک دی پوله پټې مې شریک نه دی خو بد ښکاري دا ته مړه ښه ښکاري دا ځان لرې څه شی جوړ کړی دا مې 2 میله جوړ کړی نن دې ته دا شی مې اغوستې ظالمه دا خو د کلو معقول دی هیرو یم هیرو حیا وکړه تو ګوره مړه تو دې مړ ته ګوره دا هیرو داسې مړه نه اجینې څنګه مړه د پوکانو ډانګې ته راواچوه دا لاس ته بیا ما نه خلاص کړه زه خو بوډه یم ولې ساده نه پاسم ته څه شته هلکه زور خو درکې ډېر د خاد ملیا نه دا راته ووایه چې ته ما نه خو دې تپوسونه وکړه ته کوم خوا روان شوې ما دې شکر به ووایم که څوک دې چې ښکاره څوک راوځي نه نو ښکاره څه مطلب په خبره دې پوه نه شوم تا ته ما ویلي چې ګډې وډې به وایې نه ګوره سمې خبرې کوه ما سره ودرېد نو خو جنکۍ منکۍ راوځي ستا ما کوي که نه میلاو را میلاو به شم ته سمېږې نه ګوره دا زموږ کلی دی ښه دلته به خولې سمه خودوې او دا کار دی ګوره زما خوښ نه شو چې ته سیل چې دی پارک ته لاړ شه چکر و ظالمه ته پټو ته زور کې خو ما ته پته ده چې ته بیا به دوله روانې نو ولې ته ستړی شو او که نه ته به څه وکړې زه دا وایم چې زما په پټي کې به نه سي داسې به دې پوله تاوېږه دا وګوره دا جوار دې غونډ هغه کلېږه خواشه څه خو د خپې د اوښ هغه خپې دي دا پټي به خوندو خلک نه پاتې دي دا ستا نشي کېدی پاتې خو به خو چې کومې پورې ژوندي نو دا خېټه چې لري څه خو به کې که نه څه خو به لري څه به کې یوازې ملکه خو دې ملکه پرېوځي نو د اوچتولو څوک نشته دی ځان څه دویم کال ته د ځان خیال ساته ما نه خلاص اوسه او بد یې ښکاري به بیا نه یم چې را سره اوچت مې کړه بد یې ښکاري ته داسې ښه ښکارې مړه زر پرې پرېښي لکه د جنکو ځه ورو کېږه هلکه هغه خشاک نه دې وښکلم د خدای تعالی ظالمه چې ستاسو څه کار شته که نه دا لا بیل پیشنې راته په کلي کې شروع کړو چې پینټ شیټ دا شی نه دا اوسني هلکان دا غورځانونه یې شرمولي شرم حیا چېرته لاړه توبه خدایه توبه څه زمونږ وخت و چې ښکلی وخت و